د مولانا محمد ادریس قاتلین معلوم سول. شیخ مولانا ادریس چا قتل کړی دی؟ په اړه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي؟ بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. داعش ډلې چارسده کې د مولانا محمد ادریس د وژنې مسؤلیت ومانه. داعش خراسان ډلې په رسمي ډول د جمعیت علماء اسلام ګوند د وتلي غړي او د حقانی مدرسې د استاد مولانا محمد ادریس د ترور مسؤلیت منلی دی. یادې ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه کې خبر ورکړی چې وسلوالو یې نن په چارسده کې د مولانا محمد ادریس پر موټر برید کړی چې په پایله کې نوموړی وژل سوی او 2 ساتونکي یې ټپیان دي. مولانا ادریس د مولانا فضل الرحمن له نږدې کسانو څخه و. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت پر مولانا محمد ادریس برید یو نه جبرانېدونکی ضایعه بللې ده. د افغانستان اسلامي امارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي مولانا محمد ادریس د زرګونو علماو استاد و. د هغه شهادت یې ټوله علمي کهول، علماء کرامو او اسلامي نړۍ لپاره یوه ستره او نه جبرانېدونکې ضایعه بللې ده. د اسلامي امارت په دې اعلامیه کې مرحوم ته د جنت الفردوس، کورنۍ، خپلوانو او متعلقینو ته د صبر جمیل او اجر جزیل دعا سوي او د علماء کرامو دشمنانو ته د دنیا او آخرت ذلت غوښتل سوی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.